اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې موږ ام اس ورډ تردیز ویلی وو، یعنی کلیپ بورډ ګروپ او فونټ ګروپ مو ویلی وو. نو اوس راځو پیراګراف ګروپ ته. په پیراګراف ګروپ کې له موږ سره اول اپشن ده بلیټ لایبرري. نو بلیټ د څه لپاره استعمالیږي؟ د لپاره به تاسو اول په پیج کې څو خط ولیکئ، هغه خط به بیا سلیکټ کړئ، کنټرول ای بټن باندې تاسو ټول خط سلیکټ کولی شئ. نو اوس راځو په دې باندې موږ بلیټ استعمالو. سمپل په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، ګوره هر بلیټ سم ورکوئ هغه تاسو دلته ورکولی شئ. دا په زیاتره پیجو باندې استعمالیږي. ګوره هر سټایل تاسو سلیکټ کړئ، بیا که چېرې تاسو په نوي لاین کې کار کوئ نو ګوره له نوي لاین سره به په خپل هغه سټایلونه را روان وي. دلته ګوره تاسو نور هم ورکولی شئ. دلته خو څو سټایلونه دي، کوم چې نور سټایلونه راغستل په ډیفاین یو بلیټس باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا په سمبول باندې تاسو کلیک وکړئ. ګوره نور سټایلونه هم راغلل چې ما یو خوښ. مثال زه کتاب ورکوم، کتاب سلیکټ کړئ، اوکې ګوره لار لاین سره اوس کتاب رالی. او ګوره زیاتره که تاسو چیرې په ډېر پارمان کې لیدلي ته فون نمبر لیکلی وي، اول ته بیا دغه ورسره وي، یعنی فون نمبر یې لیکلی وي، د فون شکل وي، د ټلیفون شکل ورسره وي. نو هغه تاسو هم کولی شئ. سمپله ګوره اوس دا دی سلیکټ کړئ، راسئ دلته په ډیفاین بلیټس کې په سمبول باندې به تاسو کلیک وکړئ، د ټلیفون تاسو ته راوړئ، په دې باندې کلیک وکړئ. اوکې اوس ګوره خالي له ټلیفون سره د ټلیفون شکل راغلی. نو دا له موږ سره بلیټس. اوس راځو ګوره په دې کې دا بیا له موږ سره نمبر، دلته بیا تاسو نمبر ورکوئ. هلته تاسو بلیټس ورکوئ، دلته بیا تاسو نمبر ورکولی شئ، رومن عدد اے بي سی دغه تاسو ورکولی شئ. ګوره هر یو څه مو خوښ وي، سمپله کلیک به کوئ، هغه تاسو دلته په استعمالولی شئ. بیا راځو ګوره په دې کې دریم اپشن ده، دلته بیا تاسو دغه بیا د جز لپاره استعمالیږي. اوس مثال کې چیرې تاسو یو کوشن پیپر لیکئ نو د هغه لپاره دا استعمالیږي. کوشن د هغه جزان لري، د هغه لپاره بیا موږ دغه اپشن استعمالوو. اوس مثال ګوره راځو زه دا ټول ختمومه، په دې کې زه رالمه دغه اول سټایل مې سلیکټ کړئ. ګوره سوال نمبر 1 ده، وای واټ از کمپیوټر، یعنی کمپیوټر څه شی ده. اوس ګوره که زه انټر بټن هم د سوال نمبر 2 شروع زه ورته یا دا جز لري، جز که ورکوئ په کیبورډ کې به تاسو ټیپ بټن وئ. کله چې تاسو ټیپ بټن وئ تاسو کتلی شئ ګوره دلته جز راغلی. مثال دې جز نمبر 1 ده، جز نمبر 1 سافټویر ده. انټر بټن وئ، جز نمبر 2 د هارډویر. تاسو کتلی شئ ګوره موږ جزان ورکو. اوس که زه چیرې انټر بټن هم دا خو سی جز شروع سو، زه ورته یا سی جز ختم سو، سوال نمبر 2 شروع سو. نو انټر بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، ګوره بیرته سوال نمبر 2 شروع سو. مثال دلته زه اوس ورته لیکم چې واټ از سافټویر، سافټویر څه شی ده. اوس که زه انټر بټن وګورم سوال نمبر 3 ده، زه ورته یا دغه سوال ده، سوال نمبر 2 جز لري. ټیپ بټن کلیک کړئ، ګوره د دې جز نمبر ایس د مثال سیستم سافټویر ده، او جز نمبر 2 چې شه د اپلیکیشن سافټویر ده. دغه رقم ګوره کوم چیرې د اپلیکیشن سافټویر مثال جز لري، بیا ټیپ بټن ګوره هغه ته تاسو جز ورکولی شئ، یعنی په ټیپ بټن تاسو جز ورکولی شئ او په انټر بټن تاسو جز ور ختمولی شئ. نو دا موږ سره د دې اپشن کار دا د کوشن پیپر لپاره استعمالیږي. بیا راځو ګوره په دې کې دا الاینمنټ ده، دا بیا د ټیکسټ الاینمنټ لپاره استعمالیږي. نو ګوره دا خط چې د لیفټ سایډ ته د زی رایټ سایډ ته غواړم، په دې اپشن کلیک وکړئ، ګوره خط رسته طرف ته رالی، کوم سنټر ته راوستئ، په دې کلیک وکړئ، خط مابین ته راسي، سنټر ته راسي. نو بیا راځو ګوره په دې کې جسټیفای بیا د خط برابرېدو لپاره استعمالیږي. زه یوه ورځ نوی ډاکومنټ راخم، دلته مې فارموله استعمال کړله. اوس ګوره که موږ دا خط ما سلیکټ کړه، اوس ګوره دا خط چې ده دا لیول نه ده. اوس ګوره دا یوه لیکه کوچنۍ ده، دا بل لیکه غټه ده، یو کوچنۍ ده، دا بله غټه. زه ورته زه غواړم دا لیول راولم، ایکول یې راولم. سمپله به ګوره دا خط بیا تاسو ټوله سلیکټ کړئ، کوم چې تاسو لیول کوئ، را به سي تاسو په جسټیفای باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په جسټیفای کلیک وکړئ نو ګوره دا به ټول دلته جسټیفای سي، برابر به سي. تاسو کتلی سئ. بیا په دې کې راځو ګوره جسټیفای لو، دلته بیا تاسو د لفظو په مابینځ کې کمه فاصله ورکولی شئ، د وړزو په مابینځ کې. اوس ګوره جسټیفای لو ما کلیک کړئ، د وړزو په مابینځ کې کمه فاصله ده، کوم فاصله ور ډېروله. جسټیفای میډیم کلیک کړئ، ګوره فاصله زیاته سوه، ویډیو سپیس پرووایډ سپیس کوم نوره فاصله ورکوله. جسټیفای های باندې کلیک وکړئ، ګوره فاصله یې نوره زیاته سوله. نو دا له موږ سره جسټیفای. بیا راځو ګوره دلته بیا تاسو د لاینو په مابینځ کې فاصله ورکولی شئ، هر څونه فاصله سیم ورکول هغونه فاصله د تاسو ورکولی شئ. کوم فاصله ختموله 1.0 یې کړئ، او بیا به راسئ دلته په دې ریموو سپیس افټر پیراګراف باندې کلیک وکړئ، نو هغه فاصله به ختمه سي. ګوره زیاتره لیکل کېږي هم دا رقم. اوس ګوره که چیرې دلته موږ فاصله دې ته ورکړو، اوس ګوره هغه څو خط ده، لیش خط موږ لیکلی د ټوټل پیج یې ونیوئ، موږ ټوټل پیج را ضایع کوي. او که چیرې دلته موږ د دې فاصله ورکمه کړو، ګوره دغونه نور خط په دې پیج کې ضایع شي، نو زیاتره دا رقم لیکل کېږي. بیا راځو ګوره دلته بیا تاسو د خط ډایرکشن ور چینجولی شئ، خط ته سپیس ورکولی شئ. دلته ګوره خط تاسو رایټ سایډ ته بیولی شئ، او دلته بیا تاسو بیرته لیفټ سایډ ته راوړلی شئ. بیا راځو دلته ګوره دلته
بیا تاسو بیکګراوند ته کلر ورکولی سئ، کوم خط تاسو سلیکټ کړی دغه بیکګراوند ته رنګ ورکولی سئ. اول بیا تاسو د خط ډایرکشن ور چینجولی سئ. مثال ګوره که چیرې تاسو انګلیش لیکئ، انګلیش خو له دې خوا لیکل کېږي، او کوم چیرې اردو لیکلی یا پښتو لیکلی هغه خو له بل طرفه لیکل کېږي. سمپل به دلته تاسو رایټ ټو لیفټ کلیک کړئ. کله چې تاسو رایټ ټو لیفټ کلیک کړئ، اوس کوم اردو لیکله یا پښتو لیکله هغه بیا له دې طرفه لیکل کېږي. یعنې تاسو د خط ډایرکشن ور چینجولی سئ. یو لیفټ رایټ د له چپه طرفه به رسته طرف ته لیکل کېږي، او بل رایټ ټو لیفټ د هغه بیا له رسته ته چپه طرف ته لیکل کېږي. ګوره ما خپل کمپیوټر ته اردو پښتو دواړه ور انسټال کړي دي. دا به انشاءالله زه په دا روان ویډیو کې در وښیم چې موږ څنګه کمپیوټر ته اردو او پښتو کیبورډ ور انسټالولی سو. نو بیا تاسو په هر پروګرام کې کار ځینې اخیستلی سئ. ګوره ما اوس انسټال کړي دي. زه راځم مثال د ما اردو زبان سلیکټ کړئ. ګوره دلته اوس ما ولیکئ نور کمپیوټر اکیډمي. نو تاسو کتلی سئ ګوره اردو بیا اوس له دې طرف څخه لیکل کېږي. اوس که اردو خو نو اوس بیا له دې طرف څخه نه لیکل کېږي. کوم اردو لیکله دا رایټ ټو لیفټ به سلیکټ کوئ، او کوم چیرې انګلیش لیکئ بیا به لیفټ رایټ سلیکټ کوئ، او بیرته به دلته راځئ انګلیش به سلیکټ کوئ. د زبان شارټکټ کې سیده په کیبورډ کې الټ شفټ ده. الټ شفټ کله تاسو کلیک کوئ ګوره اوس پښتو زبان راغلی، تاسو دلته کتلی سئ. الټ شفټ کوم کلیک کوئ ګوره اوس بیا اردو زبان سو. الټ شفټ کوم کلیک کوئ بیرته ګوره اوس انګلیش زبان راغلی. نو دا له موږ سره دلته بیا تاسو د خط ډایرکشن ور چینجولی سئ. بیا راځو ګوره په دې کې دا A to Z دا بیا ترتیب لپاره استعمالیږي. مثال ګوره ما نمبر ولیکل 1 7 6 5 4 3 2. ګوره دا اوس بې ترتیبه ده. 1 7 6 5 4 3 2 را روان ده. زه ورته میازې په ترتیب غواړم. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې سکل هم تاسو کلیک وکړئ. ګوره په دې کې دوه اپشنان راځي، یو اسینډینګ دی او ډیسینډینګ ده. کوم اسینډینګ سلیکټ کړئ ګوره اوس بې ترتیبه ده. اوکې مې کړئ ګوره 1 2 3 4 5 6 7 راغلی په ترتیب سو. او کوم چیرې ډیسینډینګ سلیکټ کړئ اوکې مې کړئ ګوره 7 6 5 4 3 2 1 راغلی په ترتیب سو. نو دلته بیا اسینډینګ په ترتیب، ډیسینډینګ یې ترتیب کوي. اسینډینګ په ترتیب، ډیسینډینګ یې بې ترتیبه کوي. او دا تاسو په ټیکس باندې هم استعمالولی سئ. ګوره ما دلته اول ولیکئ د ملکونو ما لیکم. ما پاکستان ولیکئ، بیا مې افغانستان ولیکئ، بیا مې بنګلادیش ولیکئ، او بیا مې زیمبابوې ولیکم، او بیا مې استرالیا ولیکه. اوس غواړم دا A to Z راولم. اول ور د A والا راسي، بیا د B والا نومان، بیا د C والا. نو هغه به ټول تاسو سلیکټ کړئ. را به A to Z ته اسینډینګ به کلیک وکړئ. ګوره A اول A والا رالو، بیا B والا سو، اخر Z والا رالو. او دلته کوم چیرې ډیسینډینګ کې ولټ راځي، اول ور به Z والا بیا B والا. په نمبر یې استعمالولی سئ، په ټیکسټ یې هم استعمالولی سئ. بیا راځو ګوره په دې کې دې اپشن ته راځو. بیا تاسو بارډر ورکولی سئ، خط ته بارډر ورکولی سئ. ګوره ما هلته فارموله اپلای کړله. اوس دلته زه مثال بارډر ورکوم. دلته راځو ګوره باټم بارډر کې مې والی تاسو لاندې بارډر ورکوی سئ. څونه چې تاسو خط سلیکټ کړی لاندې بارډر ورکوی سئ. ټاپ بارډر بیا بالا بارډر وکړئ، لیفټ بیا چپه طرف ته بارډر وکړئ، رایټ رسته طرف ته بارډر وکړئ. نو بارډر ختمي. آل بارډر کوم والی ټوټل ټیکس په بارډر کې راولي. آوټ سایډ بارډر کوم کوي صرف آوټ سایډ بارډر به وي. ان سایډ کوم کوي صرف دننه بارډر به وي. ان سایډ هوریزونټل بارډر صرف هوریزونټل بارډران به وي، یعنې په ویډ باندې بارډران. ان سایډ ورټیکل بارډر صرف په ورټیکلي هغه د هایټ والا بارډران وي. نو هغه په دې ټیبل اوس استعمال شوي نه دي، او دغه دوه اپشنان ګوره کار نه کوي. اوس راځو بیا موږ په خپله ټیبل جوړو. دغه دوه اپشنان اوس داسې په استعمالو. راځو ګوره هوریزونټل لاین ته. هوریزونټل لاین په ذریعه سره تاسو سیده لاین راخیستی سئ. کوم چیرې دلته لاین په کار سو، سمپل بلته په هوریزونټل لاین کلیک وکړئ. ګوره تاسو سټریټ سیده لاین راخیستی سئ. خالي کلیک کوئ، هوریزونټل لاین باندې کلیک کوئ، دلته تاسو لاین راخیستلی سئ. نو دغه رقم بیا راځو ګوره په دې کې اوس ډرا ټیبل. دلته تاسو په خپله خوښه ټیبل جوړولی سئ. ګوره دا ډېر ضروري اپشن ده. په ډرا ټیبل به کلیک وکړئ. اوس چې مو هر کوم ټیبل جوړوئ هغه ټیبل تاسو جوړولی سئ. ګوره ټیبل مې جوړ کړئ. اوس هر څونه کالمان مې کې جوړول، ګوره دې ته کالم وایي، هغونه کالمان تاسو کې جوړولی سئ. اوس مې هر څونه روی کې جوړولی، هغونه روی ګوره یوه رو سوله، دوې روی سوې، درې سوې، څلور سوې. نو دغه رقم ګوره اوس دا رقم ته رو وایي، او که چیرې دا رقم په هایټ و هغه ته بیا کالم وایي. نو دلته بیا تاسو په خپله خوښه باندې ټیبل جوړولی سئ. ټیبل تاسو تقریبا موږ هر ځای ټیبل په کار کېږي. نو بیا تاسو د ډرا ټیبل په ذریعه سره په خپله خوښه باندې ټیبل جوړولی سئ. خالي سلیکټ کوئ، هر کوم ټیبل چې مې جوړوي هغه ټیبل تاسو جوړولی سئ. اوس کوم چیرې ټیبل وړو لاندې وړئ، ګوره که چیرې تاسو تر دې ځای سلیکټ کړئ، تر دې ځای ونیسئ، هغه ګوره هغه خانې غټېږي، کوچنۍ کېږي. نو ګوره د ټیبل اوس دلته جمع نشان ده. په دې جمع نشان باندې به تاسو کلیک ونیسئ، بیا ټیبل چې مو هر ځای ته وړی هلته وړئ سئ، او کله چې کلیک وکړئ ټول ټیبل سلیکټ کېږي. اوس راځو ګوره دا یوه خبره تاسو یاسته دی. اوس که چیرې ټیبل جوړو، اوس ګوره کوم باټم بارډر والی هغه لاندې بارډر یې ګوره ختم کړئ.
ټاپ بارډر مو والي بالا بارډر ختم که جوړ ختمه یې که نه جوړ ورکوي دغه دوه کار نه کوي. ګوره دا یو رقم سټایل ده ډایګونل ډاون بارډر دی خانو په مابینځ کې دا رقم سټایل ورکوي. ډایګونل اپ بارډر بیا دا رقم اپ خواته سټایل ورکوي. دا ستاسو په خپله ټیبل جوړ کړي بیا په استعمالیږي. هورزنټل لاین خو ما درښوول ویډیو ټیبل مې اوس درښوی په خپل لاس ټیبل جوړوی سي. راځو یو ګریډ لاین. ګریډ لاین بیا ګراف ته وایي. سمپل تاسو یاد ساتئ فلحال دا اپشن دلته کار نه کوي دې ته ګریډ لاین وایي. دا درکوي او ختموي. نو بیا راځو ګوره په دې کې اخري اپشن ده بارډر اینډ شیډینګ ته سمپل په دې جمع بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. اوس که چیرې تاسو غواړئ دې ټیبل ته سټایل ورکړئ مثال بارډر مارډر ورکوئ سمپل په دې باندې تاسو کلیک وکړئ بارډر اینډ شیډینګ ته به راسئ. د دې بارډر مختلف سټایلونه دي. هر رقم سټایل سیم ورکوئ هر رقم کلر سیم ورکوئ څونه د ویټ غټ یعنی بارډر د څونه غټ څونه د کوچنی هغه به وښیاست. اوکې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ هغه بارډر به دلته په استعمال سي. ګورئ دلته تاسو دا هم کوئ چې زه ورته مثال ټاپ بارډر نه غواړم او باټم بارډر نه غواړم. اوکې ګوره هغه ټاپ او باټم ختم سو په نور باندې استعمال کوم چیرې غوښ دی سمپل په دوه باندې تاسو کلیک وکړئ. دا بیا د لیفټ او د سنټر او د رایټ بارډران ختموي راولي. نو دا ول موږ سره بارډر بیا ګور په دې کې راځي پیج بارډر. په پیج بارډر په ذریعه سره بیا تاسو ټوټل پیج ته بارډر ورکوئ سي. نو رقم بارډر سم ورکوئ پیج ته هغه بارډر سلیکټ کړئ کلر یې سلیکټ کړئ مثال زه ګرین یا بلو کلر کوم سایز سلیکټ کړئ اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. ګوره په پیج باندې بارډر استعمال سو. دا که چیرې بیا تاسو په نیو پیج کې کار کوئ ګوره کنټرول انټر سي وایي تاسو پیج بریک کولی سئ نیو پیج ته تللی سئ. په نیو پیج کې هم دا بارډر بیا په خپله راځي تاسو ګوره کتلی سئ. او دلته له موږ سره جوړ سوي بارډران هم کسته ګوره بارډر شیډینګ ته سره لاس په پیج بارډر به کلیک وکړئ په آرټس کې هم تاسو کلیک وکړئ ګوره دا ټوټل جوړ سوي بارډران دي. دغه هم تاسو دلته ورکولی سئ سمپله به په هغه سټایل کلیک وکړئ اوکې مې کوي هغه بارډر به دلته ګوره په استعمال سي. نو بیا راځو ګوره بیرته ما ټیبل سلیکټ کړئ په دې کې یو اخري اپشن پاتې سو بارډر شیډینګ ته راځو. شیډینګ کې تاسو کوم ټیبل تاسو سلیکټ کړی وي هغه ته تاسو دننه رنګ ورکولی سئ. هر کوم رنګ سم ورکوئ اوکې هغه رنګ به په هغه ټیبل باندې استعمال سي. نو راځو بیا دا یو اپشن پاتې دی ګوره په دې کې دله موږ سره شو هاید دا سمبول ده. داسې هر ځای ګوره تاسو انټر ووایئ مثال زه راځم بیرته فارموله استعمال کړله. اوس ګوره هر ځای زه انټر وم ما ته نه معلومېږي ما چیرې انټر ولل که چیرې تاسو دغه آن کوئ اوس هر ځای تاسو انټر ولئ ګوره دا کوچنی سمبول ورسره راځي. دی په پرنټ کې نه راوځي که چیرې ښکاره یم په پرنټ کې نه راوځي خالي دلته تاسو در ښکاره کوي. که چیرې له دې څه تاسو کلیک ختم کوئ بیرته به دا ختم سي. کوم چیرې کلیک به وکړئ بیرته به ښکاره دا خالي تاسو ته د انټر سمبول درښیي. نو دا موږ سره پیراګراف دا ویډیو 2-3 وارې وګورئ پریکټس به وکړئ نو انشاءالله سبا په خلاص یې. نو تر بل ویډیو ما ته راکړئ اجازت په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.